په خوست کې د عامې روغتیا ریاست لخوا د تیر یو کال په موده کې 9 ټنه تاریخ تیر او ځینې ترلاسه شوي بې کیفیته درمل د رسنیو او مسؤلینو په مخ کې وسوځول شول. د مسؤلینو په وینا یا دوا درمل د اړوندو ادارو لخوا د خوست ښار او ولسوالیو له درملتونونو د درملو له شرکتونو او دوکانونو راټول شوي دي. په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم د معیاري درملو پر استعمال او د بې کیفیته او تاریخ تیر درملو پر مخنیوي ټینګار کوي. د یو کال په موده کې بې کیفیته په تاریخ تیر غیر الکولي مشروبات تقریبا شاوخوا 9 ټنه کېږي چې دا راټول شوي ستاسو په حضور کې وسوځول شول. عامې روغتیا ریاست ټول خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به دوام ومومي او لا به ګړندی شي. په تاریخ تیر شوی درمل د ګټې په ځای تاوان زیات رسوي، خصوصا مثلا معده د لیور یعنی ینه د ګردې د امداشن د وجود ټول غړي دوی لمانځه وړای شي. نو زموږ هیله د ټولو دواخانو څخه ده دوی باید با کیفیته دوا او چې تاریخ ولري داسې دواګانو څخه استفاده وکړي. بل لوري ته د خوست اوسېدونکي هم په دې ځای کې د ځینو ناروغیو د درملنې د ښو پایلو د نشتون یو مهم لامل بې کیفیته او په پټه د تاریخ تیر درملو استعمال بولي. د خوست ښار څو تنه اوسېدونکي وایي مننه کوم د موږ یو هېواد چې دی دا به کیفیت یې ښه نه دی د دوا دوی لکه مقصد 100% نه دی دوی چې د اکثره 40-50% وي که نه په پوره کار نه کوي. خارج ملکونو کې چې دی دوا هر څه چې دی ښه په مخ ته ځي. د تجارانو نه مو غوښتنه دا ده چې هېواد ته با کیفیته درمل راوړي تر څو چې خلکو ته ښه ګټه ورسوي او د حکومت نه مو دا غوښتنه ده او د تجارانو نه مو دا غوښتنه ده چې هېواد ته خراب درمل رو نه وړي تر څو د خلکو ته زیان ونه رسېږي. نو تاسو ته بهتر معلومیږي چې موږ په سالونو ځلې ډاکټرو ته ځو ښه کېږو نه علت دغه ده چې موږ بې کیفیته درمل استعمالوو او موږ ډېر په سختو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته ووړو همدغو درملو سره ښه کېږو. علت دا ده چې د هغوی درملو کیفیت ډېر ښه دی. سره دې چې ځینې مسؤلې ادارې په خوست کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو غیر الکولي مشروباتو او خوراکي توکو د مخنیوي د هڅو خبرې کوي، خو لا هم دا ستونزه په خپل قوت پاتې شوې او خلک د مخنیوي لپاره د لا نورو هڅو غوښتنه کوي.